ولسمشر غني تاجکستان کې څه وکړل، څه وویل شول او کومې فیصلې وشوې؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني تاجکستان ته په 2 ورځني سفر تللی و. هلته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د تاجکستان له لومړي وزیر، د تاجکستان د پارلمان له رئیس او نورو تاجکستاني چارواکو سره وکتل. دغه راز ولسمشر غني د اسیا زړه استنبول بهیر نه هم پړاو ناسته کې ګډون او وینا وکړه. دغه ناستې ته غني وویل په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولو لپاره د اکسیجن هومره مهم دی. جمهور رئیس غني دې ته په اشارې چې سوله نه یوازې یوه غوښتنه بلکې زموږ د خلکو مهم اړتیا ده او زموږ د حکومت له پیله لومړیتوب لري. وویل زموږ خلکو له تېرو 42 کلونو راهیسې خپل د سولې حق نه دی ترلاسه کړی. هغه زیاته کړه زه نشم کولی د خپلو خلکو او خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو درد او زور چې هره ورځ د وطن لپاره قرباني ورکوي په کلمو کې بیان کړم. د جګړې او تاوتریخوالي دوام زموږ د ګټو پر ضد دی او باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې وویل افغانان خپل راتلونکي د هیلې لري، موږ خپلې هیلې له لاسه نه ورکوو او دا چې د افغانستان حکومت او بین المللي شریکان د سولې په برخه کې ګډ لیدلوری لري په افغانستان کې سوله او ثبات تامینېږي. دغه راز غني یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر ټاکنو ټینګار وکړ. په هر حال دغه کنفرانس د یوې اعلامیې په خپرېدو سره پای ته ورسېده. په اعلامیه کې د سولې پر ټینګښت په سوله ییز ډول د افغانستان کړکېچ پر پای ته رسېدو او دغه راز د تېرو 20 کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار شوی. له کنفرانس ورهاخوا جمهور رئیس غني د هند، پاکستان، ایران، قطر او ځینو نورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم ولیدل. دغه راز غني ته دغه سفر کې د تاجکستان ملي پوهنتون افتخاري دکتورا هم ورکړه. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه سفر او هلته د لیدنو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.